السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې امام ږیره خوري په دې پسې لمونځ څنګه ده. محترمه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې شاته تر هر فاسق لمونځ روا دی، په هغه صورت کې چې بل ځای جماعت نه پیدا کېږي، دغه یو جماعت وي بیا پروا نه لري، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي صلو، تاسې لمونځ کوئ شاته تر هر نیک او فاجر. حدیث امام بهقي رحمة الله علیه ذکر کړی دی او دغه رنګه دارالقطني جلد 4 سبحان نسمه او دغه رنګه نورو فقهای کرامو هم دې ته مفصل بحث ورکړی دی چې تقدیم د فاسق د مبتدع دا مکروه ده، نه دي له مخکې سړی په لمانځه کې، او که چیرې نور مسجدان وي بیا نو په دې پسې لمونځ مکروه تحریمي ده، نه دي کوي، او که چیرې نور مسجدان نه وي بیا پروا نه لري. منحة الخالق پر همیشته بهرایک جلد اول صفحه 349 او دغه رنګه که چیرې یو سړي پتلون اغوستی او نور کبیره ګناهونه کوي په هغو پسې بیا لمونځ نه کوي، که چیرې نور جماعتونه یې که نه بیا پروا نه لري. بهرایک جلد اول صفحه 349 باب الامامت او دغه رنګه مشکات المصابیح جلد اول صفحه 3 باب الامامت. نو محترمه په دې کې باید تاسې کوشش وکړئ چې داسې علما پیدا کړئ چې هغه متشرع وي، که نه وي او په خارج کې اوس متشرع امامان په ګرانه پیدا کېږي، بیا نو پروا نه لري که وایستې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.